السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره. الله تعالی مو تل خوشاله او کامیاب لره. دوستانو، د یاد الجلال والاکرام یوه بهترینه وظیفه له تاسو سره شریکه کوم چې انشاءالله داسې عمل داسې په کولو سره به نسی پښیمانه. که چیرې د زندګي هر کار پر تاسو پر مخ باندې بند وي، دا یو وظیفه وکړئ، انشاءالله ټول کارونه به مو اسانه او هر مشکل به مو حل او هر کاروبار چې هر دروازه پر تاسو بند وي هغه به الله تعالی د دې په برکت سره خلاص کړي. ځکه چې دا داسې وظیفه ده د انسان په مشکلاتو حالاتو کې د انسان کومک کوي. په سختو تکالیفو کې انسان ته دا ډیر کومک ورکوي. نو دا یوه وظیفه وکړئ پر هغه طریقه باندې کوم چې زه نن تاسو ته ښیم. یا ذوالجلال والاکرام چې دغه دوه نومان دي، دا داسې پر تاثیر دي دوستانو چې د څه لپاره د کم مقصد لپاره یې ووایاست هغه مقصد مو پوره کیږي، او د کم حاجت لپاره چې ووایاست انشاءالله هغه حاجت پر هغه ساعت پر هغه ځای باندې پوره کیږي. د وخت غټو بزرګانو اولیای کرامو او د وخت صوفي کرامو بزرګانو هم له دې وظیفې څخه ډیر کار اخیستی دی، ځکه چې د یو صحابي هم وویل او دا داسې توري دي چې نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل ستا داسې توري وویل چې له دې نه بعد چې کومه دعا وکړې فورا ستا هغه دعا قبلیږي. دا یا ذوالجلال والاکرام دا ډیر پر تاثیر دي. یو انسان په زندگی کې په مشکلاتو پریشانیو قرضداریو کې راګیر وي، بې بسه وي او تکالیفو پر مخ باندې اخیستی، دې ټولو څخه د خلاصون لپاره دغه وظیفه به انشاءالله خلاصوي. ځکه چې دا داسې بهترین عمل ده چې انسان یې یو وارې وکړي، په دې کې داسې برکتونه دي چې الله پاک جل جلاله دته هر هغه څه ورکوي چې دی یې وغواړي. چې زړه یې څه ته وسي د کم شي لپاره دعا وکړي الله پاک جل جلاله به یې ورکړي. او دا داسې وظیفه ده چې په دې وظیفې کولو سره ډیر بې انتها زیاته کامیابي الله تعالی و یو انسان ته ورکوي. ځکه چې دا ډیر تاثیرناکه دي. له اسماء الحسنا و څخه دغه دوه نومان چې دي دا د بادشاهیت درجه انسان ته ورکوي، باچاهي و درجې ته یې پورته کوي. نو دغه دوه نومان چې دي دغه وظیفه د سره شریکه کوم، هر هغه انسان چې یې د رزق لپاره ووایي هم انشاءالله الله تعالی به د رزق دروازې ورباندې راخلاص کړي. که د عزت مال و دولت لپاره یې ووایي هم الله پاک جل جلاله په دنیا کې هم عزت ورکړي، په آخرت کې به هم عزت ورکړي، او په آخرت کې به الله پاک جل جلاله هم کامیاب کړي، په دې دنیا کې به هم کامیاب کړي چې د ذوالجلال والاکرام وظیفه یو انسان وکړي او د ژوند زندگی ورد وګرځوي. پر هغه طریقه باندې دوستانو دا وظیفه وکړئ کوم چې زه تاسو ته درښیم. په جمعه کې یو ورځ وکړئ هم انشاءالله د دې ټولې جمعې مشکلات به حل شي، د دې ټولې جمعې پریشاني، د دې ټولې جمعې هغه څه چې تاسو غواړئ ورته ضرورت لرئ د دې ټولې هفتې یا جمعې دا به الله پاک جل جلاله تاسو ته درکړي. یعنې په جمعه کې یوه ورځ کول هم درته کافي ده. که د جمعې په ورځ کوئ، که د هفتې په ورځ کوئ، که د اتوار چې په هره ورځ باندې یې کوئ تاسو یې کولی شئ، په دې کې کوم حرج کوم مشکل نشته. خو په هفته کې یو وار یعنې په جمعه کې یو ورځ بالا که هغه هره ورځ وي، کوشش وکړئ په داسې ورځ یې وکړئ لکه جمعه و جمعرات چې ډېرې بهترینې ورځې دي. خو په نورو ورځو یې هم کولی شئ، هم یې د ورځې کولی شئ، هم یې د شپې کولی شئ، په دې کې کوم حرج نشته. خو کوئ بې له لمانځه نه بعد. په شپه کې مثلا دوه لمونځونه دي، یا د ماښام یا د ماخستن، په ورځ کې درې لمونځونه دي، یا د سهار یا د ماپښین یا د مازدیګر. په دغه وخت کې به دا درو لمونځونه بعد یې کوئ، که د دوو لمونځونه بعد کوئ چې هر وخت تاسو یې کوئ. په جمعه کې یو وار کول یې کافي ده. که یو انسان خپل کور کاروبار نه وي برابر یا د کرایې په سرای کې پروت له هغه څخه خلاصون غواړي انشاءالله الله تعالی به یې ورکړي. که یو انسان په زندګۍ کې قرضدار زیات وي او روپۍ ډېر ورباندې لغه قرضدارۍ څخه د خلاصون لپاره هم انشاءالله دا بهترین عمل ده. که یو انسان رشته غواړي د رشتې لپاره هم بهترین عمل ده. که یو انسان روغ صحت غواړي د روغ صحت لپاره هم بهترین عمل ده. او که یو انسان غواړي چې زه د مستجاب الدعوت سم د ما د هره دعا فورا الله تعالی قبوله کړي، هم دا ډېر بهترین عمل ده. انشاءالله الله تعالی به دعا قبوله کړي. نو دوستانو دا وظیفه وکړي، انشاءالله ډېرې بهترین ورځې دي او ډېرې بهترین شپې دي. په دغو کې وکړي ډېره بهترینه میاشت ده. نو په دغو شپو کې وکړي انشاءالله الله پاک جل جلاله به ستاسو خواست قبول کړي. طریقه یې داسې درته ښیم، ما درته وویل چې له هر وخت یې تاسو کوئ، له هر لمانځه نه بعد چې تاسو کوئ، کله چې له لمانځه نه فارغه سواست له هغه ځای څخه ولاړېږئ مه، نو سینه ولاړېږئ
اول وار به یو وارې درود شریف اللهم صل سلام مبارک ته ووایاست. له یو وارې درود شریف نه بعد به درې واره قل هو الله احد الله الصمد دا ووایاست. له قل هو الله احد چې مې درې واره وویل له هغه نه بعد به درې واره سورة الفاتحه چې الحمدلله رب العالمین دا تر ولغدالین امین ووایاست. داسې دې کله درې واره وویل له هغه نه بعد به دا تورې تقریبا 1500 واره ووایه. څه رقم داسې د ګوره زه طریقه درته کوم. یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ما درې واره ووایه ته داسې 15 واره 10 منټه اخلي بلا یې نه اخلي. داسې دې کله ووایي په پای کې به بیا یو وارې درود شریف له یو وارې درود شریف نه بعد درې واره قل والله شریفه له درې واره قل والله شریف نه بعد درې واره سورة الفاتحه چې الحمدلله رب العالمین تر ولغدالین امین پورې دا دې وویله فرزان یې جوف که دعا وکړه په ډېره عاجزي په ډېره خشوع سره دا وظیفه الله ته پیش کړي دې په برکت سره دعا وکړه الله تعالی به ستا هغه مشکل حل کړي او هغه ستا دعا چې د څه لپاره دې وکړه الله تعالی به دعا قبول کړي. دا وظیفه و دوستانو دی یا ذا الجلال والاکرام له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې وظیفې د خدای په امان پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.